د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا راځي افغانستان ته. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. اوازې دي چې د افغانستان فرضول شوی ولسمشر محمد اشرف غني بیا افغانستان ته راځي او د نوي نظام په جوړېدو کې ونډه اخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په یوه مرکه کې ویلي نوی نظام هم غواړي چې ولسمشر اشرف غني د بیرته هیواد ته راستون شي او له اقتصادي اړخه دې له دوی سره مرسته وکړي، خو نوی نظام دا خبره هیڅ کله په ډاګ نشي کولی. له دې مخکې سرور احمدزي هم ویلي وو چې ولسمشر هیوادوال نه دی هیر کړي، له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره په اړیکه کې دی، آماده ده چې خپل هیواد ته راشي او په اقتصادي برخه کې ولس ته خدمت وکړي. سرور احمدزي زیاته کړې وه چې زه حمدالله محب فضلي او د ولسمشر غني کورنۍ او څو تنه محافظین یو ځای تللي وو. الحمدلله اوس روغ او جوړ یو. ابوظبي ښار کې یو، حالات له نږدې څارو او هر وخت ځان له خپلو هیوادوالو خبرو. یا د امریکا د ملي امنیت سلاکار او د پخواني ولسمشر غني نږدې کس سرور احمدزي له شمشاد ټلویزیون سره کړې کټ مټ مو د هغو په الفاظو راخیستې ده. د ویډیو له کتلو مو ډیره مننه. که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما یې درسره لایک کړئ او د همداسې ښایسته او جالبو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ.